هسې شان یم په دیدن د محجبینو هسې شان یم په دیدن د محجبینو لکه یو دم په چا وشي د اختر ملګري سلامونه او نیکې هیلې ومنو د چراغ افریدي سره یو ځل بیا ملاقات وشولو چراغ صاحب هرکلی ورسره ماشي دی خوشحالي صاحب مننه څه حالت دی خیر دی امن دی خوشحالي صاحب غزل دې ډېر زبردست لیکلی دی مننه ملګري به یې هم د نه اورېدل غواړي بالکل سره شریک دی کوم وړاندې شعر دی چې د راتلو چې په ما وشي د دلبر غږ د راتلو چې په ما وشي د دلبر غږ د راتلو چې په ما وشي د دلبر غږ او بل له دې به هسې نه وي بختاوره غږ واه 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 ښکلی دی زبردست د راتلو چې په ما وشي د دلبر غږ بل به نه وي بل له دې به هسې نه وي بختاور غږ بختور غږ واه و تسلسل دی د داوود خوشحال خواني ده تسلسل دی د داوود خوشحال خواني ده تسلسل دی د داوود خوشحال خواني ده و موسیقي و ترانوم و خوندور غږ واه واه ډېر ښکلی دی زبردست دی تسلسل دی د داوود خوشحال خواني ده و موسیقي و ترانوم و خوندور غږ واه د لیمو په اشاره باندې مې پوهېږه د لیمو په اشاره باندې مې پوهېږه د لیمو په اشاره باندې مې پوهېږه او هسې نه چې څوک دې ونوري بهر غږ واه واه ډېر ښکلی د لیمو په اشاره باندې مې پوهېږه هسې نه چې څوک دې ونوري بهر غږ و هسې شان شم په دیدن د معجبینو هسې شان شم په په دیدن دیدن د معجبینو لکه یو دم په چا وشي د اختر غږ واه ډېر ښه هسې شان شم په دیدن د معجبینو لکه یو دم په چا وشي د اختر غږ ډېر ښه دی زبردست او بیا زه ګورم چې څوک په تبله اوسېږي بیا زه ګورم بیا زه ګورم چې څوک په تبله اوسېږي او سره یو که د حجرې و د منبر غږ ښکلی شعر دی ډېر ښکلی شعر دی بیا زه ګورم بیا زه ګورم چې څوک په تبله اوسېږي سره یو که د حجرې و د منبر غږ ډېر ښکلی او دا دانه وانه ولس به سره یو شي دا دانه وانه دا دانه وانه ولس به سره یو شي او باید واوري ټول ولس د اشنا غر غږ واه واه ښکلی شعر دی زبردست دا دانه وانه ولس به سره یو شي باید واوري ټول ولس د اشنا غر غږ واه ښکلی او اخري شعر دی چې سره یو شه نور ورکېږي نور سپکېږي سره یو شه نور ورکېږي نور سپکېږي سره یو شه نور ورکېږي نور سپکېږي و نن چې راغه دا کوم په لرو بر غږ واه ډېر ښکلی دی زبردست سره یو شه نور ورکېږي نور سپکېږي و نن چې راغه دا کوم په لرو بر غږ ډېر ښه دی هسې شان یم په دیدن د محجبینو هسې شان یم په دیدن د محجبینو لکه یو دم په چا وشي د اختر غږ قدرمنو چراغ صاحب د شعرونه تاسو واورېدل بلې مرکې پورې تر بله ملاقات پورې درنه اجازه غواړو د الله په امان په لرو بر غږ ډېر ښه